رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي. سلام ګرانو هیوادوالو، څرنګه تېره ورځ د بېسودو بهرآباد ته راغلو، خو چې دوی بمبه کې اوبه نه وي، چې دغه کورنۍ اوبه نه لرودلې، بمبه یې خرابه او خاطا خیریه بنسټ وتوانوي چې دا بمبه فعاله کړي. څرنګه چې اوبه لوی نعمت دی، الله تعالی موږ تاسو ته اوبه راکړي. که چیرې اوبه نه وي موږ تاسو ژوند نشي کولی. په دې ترمیمسا کې چا مرسته کومک کړې، الله تعالی دې ورته په دې دنیا او په هغې دنیا اجرونه ورکړي. خورګانو هغه ورونو ته دعا وکړئ چا چې دې کې مرسته او کومک کړې، چا چې صدقه کړې او نور هم کوم ځای کې ضرورت یې تاسو ویلی شئ. مورې خدای دې ټولو سره ښه وکړي، موږ سره کومک وکړو، موږ سره یې مرسته وکړله. دا د اوبو خو د الله تعالی نعمت دی او الله دې دغه سره ټولو سره ښه وکړي چې زموږ بچو سره دی. بس الله کامیابه لري چې موږ ته دا بمبه جوړه کړه، اوبه پکې نه راوتې، هغه دنیا دې ورته ښه کړي. یو دوه درې بمبې نور هم جوړې شي، په دې زموږ ګزاره نه کېږي او هغه کورونه هم ډېر دي او الله دې ټولو سره ښه وکړي. موږ دا هغه غیرتي خورګانې وې خو د دوی اوبه نه لرودلې، خو عطا خیریه بنسټ صرف په ډاګه کړله. چا دې کې مرسته کومک کړې، الله تعالی دې اجرونه ورکړي ورته. خو بیا هم نورو ته غږ کوم چې داسې بره نور هم کورونه دي، هغې هم د دې اوبو دپاره ضرورت دی، ځکه چې اوبو کې ډېر لوی نعمت او ډېر ثواب دی. تر بلې خپرونې په درانه حضور کې حاضرېږم. د خدای په امان.